کریم جنت ملګرو کریم جنت واه واقعا چې افغانستان ته افتخار وباخه ملګرو نه ترڅنګ چې لوبه وګټله بلکې نړیوال ریکارډ یې هم جوړ کړ. راځئ چې ویډیو وګورو او د لوبې له مکمل جریان څخه هم ځان خبر کړو او کوم ریکارډ یې جوړ کړ. درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د افغانستان او ویسټ انډیز په دویمه شل اوریزه لوبه کې کریم جنت په زړه پورې توپوهنه ترسره کړه چې د ویسټ انډیز نیمایي لوبډله یې وسوځوله او افغانستان ته یې په لوبلړۍ کې لومړۍ بریا ور په برخه کړه. نوموړي نه یوازې دا په یو نړیواله شل اوریزه لوبه کې خپل ژوند تر ټولو غوره توپ اچونه ترسره کړه، بلکې د شکیب الحسن، عمران طاهر او ماد وسیم په څیر توپ اچونکو ریکارډونه یې هم مات کړل. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه د هند لکنو ښار په ایکانا لوبغالي کې نن د افغانستان په وخت ماښام 6 بجې پیل شوه. په پیل کې د لوبې پچه افغان لوبډلمشر راشد خان وګټله او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. د افغانستان له لوري حضرت الله عزازي او رحمن الله ګربز توپوهنې ته راووتل چې له پیله یې تیز توپوهنه پیل کړه او دواړو 42 ملګرتیا وکړه، خو کله چې کریس ریک ویلیمز توپ اچونې ته راغی نو د څلورم اور په دویم توپ برخه کې ګربز د لوی شاټ وهلو هڅه وکړه او کیرن پولارډ کیچ کړ. هغه 15 منډې وکړې. همداراز ورپسې توپ حضرت الله عزازي ووهه چې برډن کینګ کیچ او هغه هم له میدان نه بهر کړ. نومووني 26 منډې ترلاسه کړې وې. تر هغه وروسته اصغر افغان په 8 منډو، کریم جنت په 26 منډو، ابراهیم زدران په 11 منډو او محمد نبی یوازې په 3 منډو وسوځېدل. همداراز ګلبدین نایب د 1 شپږیزې او 2 څلوریزو پر مټ په 18 توپونو 24 منډې وکړې، خو په وروستي اور کې خپل وکټ له لاسه ورکړه. نجیب الله زدران په 24 توپونو 20 منډې وکړې او ناسوځېدلی پاتې شو. همداراز راشد خان هم 2 توپونو ته مخامخ شو چې 15 منډې ترلاسه کړې. افغانستان په ټاکلو 10 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو 140 منډې وکړې او د ویسټ انډیز لوبډلې ته د 148 منډو هدف وټاکه. د ویسټ انډیز لپاره کریس ریک ویلیمز، ډریک کیمن پاول او جینسن هولډر 2 وکټې ترلاسه کړې.